انا کاکا دی کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. بچې څنګه یې؟ خیر دی کاکا. طبیعت هم ښه دی؟ او جی کاکا تاسو موږ سره واده کړو چې موږ به تاسو ته قصه اورو. ښه نو بچې زما خو نن طبیعت ډېر ښه دی او قصه درته هم نن اورم. ښه جي. ښه بچې نو قصه داسې ده چې یو بادشاه او ډېر غټ ظالم و. د هغه خواهش په قانونو د خلکو د بنیادي انساني حقوقو اړو څه خیال نه ساتو. دا خلک د څاروو او ګډې بزو په شانتې ګڼل. نو کاکا دا باچا چې دونه ظالم و نو خلکو د باچا خلاف بغاوت نه کو. بچې بغاوت چا کولی شو؟ د هغه سره ډېر غټ طاقتور فوج او خلک یې سم یرولی و. کم سړي چې به د باچا خلاف خبره کوله نو بس د هغه مقدر به پانسي وه. خو بچې ځنګل د زمرو نه خالي کیږي. یو دوه ځوانانو او د یو بل ډېر ښه دوستانو. د یو نوم پیتاز و او د بل نوم ډیمن و. پیتاز چې کم دی نو د باچا خلاف خبرې کول شو. ناروغ راغسته ډېر زیات ظلم یې راغستی دی. دا موږ ورته سره د سړي زامن ښکارونه او په هغې هم څوک غیرتي نشته چې راپاڅي او د باچایي وله په استر کي. پیتاز به چېرته میلاو شي؟ پیتاز یادوي جي. پیتاز هغه دی جي. ته پیتاز یې؟ او جی زه پیتاز یم. چا طرف نه ستا د ګرفتارۍ حکم دی؟ ولې ما څه ګناه کړي ده؟ ما څه جرم کړی دی؟ چا خلاف خبرې کوي په خلکو کې بغاوت پیدا کوي. ولې باچا ظالم نه دی سا؟ خلکو سره ظلم نه کوي؟ دا لاس ولې وتړی؟ مخکې شه د بادشاه مخې ته دا خبرې وکړه چې د ورځې د اسمان ستوري وښیي او قهوه دلدم کړي. تو په خلکو کې زما خلاف بغاوت پیدا کړي. باچا سلامت. ستاسو په باچاحت کې ټول خلک خفه دي. ستاسو قوانین ظالمانه دي. خو چاړاګان دي شړې ګیدړې دي. دا تا د ځان نه قلقلا خان جوړ کړی او د هغو مشر راغلی. سلامت زه د خلکو خبره نه کوم. تا خو د سسلي د ښارونو نه هدیرې جوړې کړي دي او بل طرف ته زه دا ویم چې ستا قانون ظالمانه دی او تو ظالم یې. پیتاز ته خو ډېر په سر وختې. زمان د اډو سترګه نه سوځي. زما دا حکم دی چې د نن نه 2 هفتې پس په د عوامي چوک کې ته بانسي کېږې. سپایانو بوز او زندان ته واچوئ. پیتاز یې ګرفتار کو او 2 هفتې پس به ورته پانسي ورکوي. اوهو دا خو ډېر بد وشو. زما او چې میلاو شم ورسره. ما د خدای لپاره خپل خوږ دوست سره میلاو کا په د خفګان نه مې زړه چوي. پیتاز ډېر در باندې خفه شوم. زه ستا څه مدد کولی شم؟ ډیمن خفه کېږه مه. زما دا مرګ به د خلکو په مړ ژوند کې ژوند واچوي. زما په زړه یو ارمان دی چې تللی وي خپل کور ته او د خپل مور او د خور دپاره مې د کاروبار څه بندوبست کړی. پیتاز دا خو اسانه ده. ځم بادشاه او چې خبره ورسره وکړه. سلامت. پیتاز زما ډېر خوږ دوست دی. د هغه په زړه دا ارمان دی چې هغه یو څو ورځې له کور ته لاړ شي. خیر د هغه په ځای به زه جیل ته لاړ شم. دومره وفادار دوستان خو ما په ژوند کې نه دي لیدلي. د دوی دا دوستي خو ټس کول پکار دي. ډیمن دې جیل ته لاړ شي او پیتاز دې کور ته لاړ شي. مورې په دې خوشحاله یم چې تاسو نه د کاروبار بندوبست وکړو او زما د مرګ نه پس به تاسو ته هېڅ مسله نه وي. زه اوس ځمه چې ځان جیل ته ورسوم. هسې نه چې زه لیټ شم او زما دوست ته څه نقصان ورسي. دا ورځې ډېرې دي. لاړ به شي پاره. زه اوس ځمه ښه او تاسو په الله سپارم. د شهید مرګ د خلکو دپاره ژوندي او تاله خو په ما فخر کول پکار دي. زه اوس ځمه اس نشي زما د وجې زما ملګرو ته نقصان ورسي. ډیمن دې دربار ته حاضر شي. ورځې پاتې شوې او وفادار دوست رانلی. غټ بېوقوفی دوکه شوې. د پیتاز مازغه خراب دی چې مرګ له راځي. ما به خپل دوست باندې پوره باور دی چې هغه به خامخا راځي او که رانغلی د هغه په ځای زه پانسۍ ته تیار یم. ورځه ځوانه چړک ونه وهې. خدا دې چولی ته ګوری ما پرېږدی چې ځمه. زه د باچا خواله ځمه.
ډېر بېوقوف انسان یې چې یو تر د مرګ د پنجو نه راووتی او بیا د مرګ خپلو له روانې هغه دوست خو ستا نه زیات بېوقوفه دی چې ستا ذمه داري یې اخیستې ده. بټوټې اخلو او په دې ونه پسې کلک کلک تړو چې پانسان یې لاندې شي. هیڅوک داسې نشته چې راشي او ما خلاص کړي. یا خدایه بخښه داسې په مصیبت کې اخته شوی یم. څوک داسې هم نشته چې زما مدد وکړي. هسې نه چې زما د لیټ کېدو نه د هماغه ملګریو ته پانسي ورکړي. یا الله داسې په مصیبت کې اخته شوم. اوس به څه کوم؟ نن د پیتاز د 500 ورځ ده او تر اوسه پورې لا نه دی راغلی او نیمه ګنټه 500 د پاتې شوي ده. بوځی ډیمن عوامي چوک ته او پانسي کوي چې د خلکو لپاره عبرت شي او زما د مخې بیا څوک ګستاخي نه کوي. باچا سلامت باچا سلامت باچا سلامت. خلک وایي باچا زنده‌باد باچا زنده‌باد نه باچا د خدای تباه برباد کړي. سقه مقله خلک ته وایي چې باچا زنده‌باد. د ده کور د جلاله جومات چا که دا باچا ژوندی وي نو زموږ به بد حال وي. هغه د پیتاز راغی هغه د پیتاز راغی هغه د پیتاز راغی. باچا سلامت. زه به په وخت باندې رارسېدلی وم خو که دوه ډاکوانو ځینې نیولې نه وې او په ونې پسې تړلی نه وې. پوره شپه مې کوشش وکړو او ځان مې رازاد کړو. ښه ده چې په ټیم باندې راورسېدم که نه زما ډېمن دوست ته بوس ته نقصان رسېدلی و. ډاکوان له به زه داسې سزا ورکړم چې بیا به څوک په خوب کې هم د غلا کولو جرأت نه کوي. او تو ګوره دې بې غیرتو ته د دوی د لاسه به اوس یو بېګناه سړی پانسي شوی. خلکو تاسو ماته ظالم وایئ خو زه هم دا ډیمن او پیتاس په شان وفادار دوستانو له سزا نشم ورکولی. خوشنصیبه د هغه خلک چې په خپل هم وفادار دي او داسې ډیمن او د پیتاس په شان وفادار دوستان لري. بچو د پیتاز او د ډیمن وفادارۍ د ظالم باچا په رویه کې بدلون راوستو. باچا د ظلم نه قلار شو او انسان دوستی شروع کړه.